بسم الله الرحمن الرحيم. بینه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اته نبیومه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لأهل كتاب او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافرو غوی له خپل کفر څخه راګزیدونکي نو څو چې هغه ته څرګند دلیل را نشي، یعنی د الله له لور یو پیغمبر چې سپېڅلې صحیفه ولولي واوروي چې په هغه کې بيخي سمې صحیح لیکنې شوي وي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. کوم په خوانیو خلکو ته چې کتاب ورکړ شوی وو په هغه کې بیلتون رانغی، مگر ورسته له هغه چې هغه ته د سم لارې څرګند بیان راغی. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. او هغه ته پرته لدی بل هیڅ حکم نو ورکړی شوی چې د الله بندگی وکړي. خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یو لار لوري شي او المنځ قائم کړي او زکات ورکړي. همدا ډیر زیات سم صحیح دین ده. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لأهل كتاب او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر شوي دي هغوی به ارومرو د دوزخ اور ته لاړ شي او د تل لپاره به پکې اوسېږي. دا خلک تر ټولو مخلوقاتو ډیر بد دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. کوم خلکو چې ایمان راوړی او کوم چې ښه عملونه کړی دي هغوی په اختیار سره تر ټولو مخلوقاتو ډیر غوره دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هغه بدله د هغو د پروردگار په وړاندې په همیشنیو جنتونو کې اوسېدل دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي. په هغو کې به د تل لپاره ژوند کوي. الله تعالی له هغو نه راضي شوی او هغوی له الله نه راضي شوي دي. دا ټول د هغه چا لپاره دي چې هغه له خپل پروردگار نه ویره کړي.